مونږ به کاملین د امت مونږ به د امت کاملین خلک جوړ او چې کله کاملین خلک جوړېږي د هغې یوه لاره ده اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله اتباع به په ځان کې راولو هله به کار کېږي که چېرته د نبي علیه السلام اتباع په ځان کې را نه ولو نو بیا کار نه کېږي صحابه ولې دې مقام ته رسېدلي صحابه چې دې مقام ته رسېدلي ولې رسېدلي هغوی د نبي اسلام ټولې طریقې خپلې کړې هغوی د نبي علیه السلام په طریقو باندې عمل کړی نو هله به چې کوم دی کامیابي او که چېرته مونږ داسې نه شو بیا په نقصان کېږي مونږ او تاسو به اخلاق په ځان کې پیدا کړو رحم به پیدا کړو انسانیت به په ځان کې پیدا کړو د مشرانو باندې رحم د مشرانو عزت د ګاونډیانو سره د رحم معامله بل دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه څومره خلک چې هغه مبارک په اخلاقو باندې دین د اسلام ته راغلي هغه خلک قایم دایم په اسلام باندې پاتې شي د جهاد حکم بعد کې راغلی او مخکې د هغې نه نبي اسلام په اسلام باندې خلک راغلي نو موږ او تاسو به چې هغه کامله نقشه د نبي علیه السلام په ځان کې راغلي اوس داسې نه په شریعت او په دین او خلک هم دوکه نه کړي خلک هم ونغولئ څوک هم د جهاد په نوم دوکه نه کړي څوک هم د ملا په نوم دوکه نه کړي څوک هم د پیر په نوم دوکه نه کړي څوک هم د اسلام په نوم دوکه نه کړي څوک هم د ملا په نوم دوکه نه کړي دا دین نه چې کوم دی د پیر دی نه دا دین نه ملا دی دا د رسول الله او د الله دین دی دا د چا دین نه دی نو موږ تاسو به یو معتدل لاره باندې ځو چې هغه لار چې کوم دی نبي علیه السلام ته تللي هغه لار د الله طرف ته تللي وي هسې نه په ګمراهۍ کې چېرته واچوي موږ تاسو به د خپل ځان احتساب ته وړاندې کوو سهار به وړاندې کوو ماښام به وړاندې کوو چې موږ کې څومره فرق دی ګناه موږ کې څومره ده او موږ کې چې کوم دی نیکي څومره ده مبارک چې د عبدالله ابن مبارک د عبدالله پلار دی مبارک نام دی دا هندي غلام یو ورځ دی د یو مالک سره چې کوم دی په باغ کې کار کولو د انګورو باغ مالک 3 میاشتې پس راغی مبارک ته وایي ورشه یو غونچه راوړه خو خوږه غونچه راوړه هغه لاړه چې غونچه یې راوړه چې مالک وخوړه خوشحاله ورته یې ورشه یو بله راوړه چې بله یې راوړه هغه خوشحاله مالک ورته وایي ته خوږه او ترشه نه پېژنې هغه وایي خوږه او ترشه خو په ژبه معلومېږي ما 3 میاشتې ستا په باغ کې تېرې کړي انګور مې لا نه دی خوړلی هغه ورته د الله بنده د انګورو په باغ کې اوسېږي او انګور دې نه دی خوړلی ویل تا خو ما ته ویلو چې د انګورو خدمت کوه دا خو دې راته نه وویلې چې انګور خوره که نو لحاظه ما انګور نه دی خوړلی نو هغه پوه شو چې دا خو د الله ولي دی نو هغه ول خپله لور په نکاح ورکړه د هغې نه پس الله دې له یو بچی ورکړي نامه یې باندې عبدالله کېښوه عبدالله ابن مبارک دا عبدالله ابن مبارک دومره لوی سړی دی حج ته روانو ملګري مور سره دي یو سارا ته لاړه یو کلي ته ګوري په هغه سارا کې یو زړه ښځه ناسته ده د خر نه غوښې پرې کوي او تال کې اچوي په چاپي کې اچوي دی حیران شو چې دی په دې مرداره باندې څه کوي بوډۍ پسې روان شو بوډۍ پسې روان شو مزل کوي بوډۍ په کور ننوته ده ورته ورغله بوډۍ دا مردارې غوښې دې راوړې دا د خر غوښې دې راوړې هغه ورته ویل ځه مسافره په خپل لار زموږ سره کار مه لره نو ویل نه والا چې حق راته وکړي بوډۍ ورته ویل زه کونډه یم او یو زوی مې 6 میاشتې مخکې مړ شوی دی دا یتیمانان یې راته پاتې دي او نور څه نشته دی د خوراک سوال کولی نه شم نو دا غوښې مې راوړې دا به ورباندې وخورم نو هغه ولږه به چې کوم دی ما ته وبر ختموي ځکه د قرآن فیصله دا ده چې کله ته مړ کېږي نو مرداره پړی شي عبدالله په ژړا شو لاړه هغه د حج ټولې پیسې را واخېستې او هغې باندې اوړه او کپړې او سامان واخېست او نورې پیسې په وړو کې بند کړې دي بوډۍ یې ورکړې ویل دا عبدالله ته ملګرو ویل څنګه ویل زه حج ته نه ځم حج مې نه دی پکار لاړ نو واپس کله راغی ملګري د حج نه رالو ای بار ور ووتل دې خلکو ته ورغاړي چې مبارک شه حاجي صاحب حج کې مبارک شه هغوی دله مبارکي ورکوي ستا مبارک شه عبدالله ورته ما خو حج نه دی کړی ایا ورته ولې ته روغوې په بیت الله کې ما سره وي نه وي ته بل ورته ما سره په مزدلفه کې نه وي ما سره په مینا کې نه وي عرفات کې را سره وي هغه بل ورته وایي ای عبدالله د الله نه ویرېږه دا پیسې دې ما له په طواف کې راکړې وي هغه پیسې دې امانت ما سره پرتې دي تا راته دا رالګولي سه دا پیسې دې ما سره دي عبدالله مبارک چې کوم دی حیران دی د خدای پاک دا څه معامله ده د شپې خوب ګوري دوه فرشتې دي یوه فرشته د بلې نه تپوس کوي څومره خلکو حج کړی دی ویل سږ کال 1 لاک کسانو حج وکړو ویل د چا قبول شو ویل د چا هم نه دی قبول شوي هغه بله فرشته ورته وایي ویل بیا حج الله قبول کو خو د عبدالله په خاطر یې قبول د عبدالله د وجې نه د 1 لاک کسانو حج قبول شو دا ولې عبدالله د الله په مخلوق باندې رحم کول کله چې د الله په مخلوق باندې رحم وکړه
الله جل مجدوب په تا باندې رحم وشي. دغه د الله مخلوق د انسان دی که ځناور دی، که هغه هر څوک هم دی، خو چې د الله مخلوق دی، ته د الله جل مجدوب په مخلوق باندې رحم کوه. رب ذوالجلال په تا باندې رحم کوي. نو دا ستاسو دپاره تربیت دی، ستاسو دپاره تعلیم دی. ځان کې به اخلاق، احسان، سیرت، صورت د نبي علیه السلام په طریقه برابروئ چې هله به کار کېږي. د دې دا معنا نه ده چې پیر صاحب له لاړم او بس پیر صاحب مې زمیوار دی ما به جنت ته بوځي. نه نه نه، دا خبره نشته. پیر صاحب سره د جنت ټکټ یې نشته چې بس تا به جنت ته بوځي. ها که چېرته ته تقوادار وې، پرهیزګار وې او پیر صاحب دې الله وبخلي، پیر صاحب دې بخلی و، نو بیا چې کوم د شفاعت شته دی، شفارس شته دی، بیا به انشاءالله شفارس کوو، شفاعت به کوو. نو ته به خپل بار به وړې، زه به خپل بار وړم. ته به خپل عبادت کې، زه به خپل عبادت کوم. پیر خلک دې دپاره نیسي چې تا ته لار سیده کړي، تا ته د الله لار وښیي، تا ته د رسول الله لار وښیي، تا د حرامو نه منیسي، تا د ظلم نه منیسي. دې دپاره خلک دا یو رهبر دی، یو د لارې رهبر دی چې ته په لاره باندې روان شي. باقي د پیرانو خپل برکتونه وي، هغه په خپل ځای. نو ته به دا نه وې چې نه بس ما پیر نیولی دی مونځ نه کومه، ولې پیر مې شته، روژه نه نیسمه، پیر مې شته، حج ته نه ځمه، پیر مې شته. نه نه، دا تا باندې فرض دي، دا به ته کې. د هغې نه پس به نور پیر صاحب تا ته دعاګانې کوي.